انجینر صاحب احد عزیزي څخه هیله کوم چې دلته تشریف راوړي او زموږ د ننني پروګرام با استعداد ویونکي او د دې کنفرانس انانسري مسکا اندړ ته دا نشان او د ګلو ګیرډۍ ورکړي. بیا به د میلمنو څخه پیل کوو. د ښاغلي جنرال صاحب څخه هیله کوم چې تشریف راوړي او صدیق ټانک ته د یادګار په شکل د ننني کنفرانس دغه یو نښان ډالۍ کړي. جنرال صاحب رشید. د ښاغلي احمد ګل اندړ څخه هیله کیږي چې راسي او وزیر صافي ته د کنفرانس دغه یادګاري تحفه ډالۍ کړي. ډاکټر صاحب کلام مومند څخه هیله کیږي چې تشریف راوړي او د کنفرانس دغه ډالۍ ښاغلي وزیر صافي ته هغه ته خو مو ورکړه که نه بهرام ته ډالۍ تهران ناست ودرېږه دا د باوري صاحب په کتابچه کې یو فقاهي دغه نشته د سره زه دا ورته وایم چې د بېدم نه زه یې ویم تا ته ودرېږه یو مریض ته مې دوا لیکلې وه هغه یو خارجي و په البته ژبه باندې پوه نه شو هغه ګولۍ وې د مقعد لارې ښودې کېدلې نو هغه بل ور چې راغی دوه درې میاشتې بعد ول څنګه یې ویلې ښه ما خو ویل ډاکټر صاحب هغسې ګولۍ راته بیا مه لیکه ویل تېرول یې ډېر سخت دي ښاغلی ولایت خان دته زه خپله تعلیم د زیات تعلیم په پولیس ورته د هوتک صاحب ته د یوې دقیقې دپاره اجازه ورکوو چې د زوی په استازیتوب دغه کپ ترلاسه کړي. د ښاغلي حاجي حکمت الله حکمت څخه هیله کوو چې راسي دغه کپ هوتک صاحب ته د ده د زوی په استازیتوب بیا ورته وایه چې پټې نه کړې الله دې مبارک چون زموږ د میلمنو څخه یو ډېر زیات په دفتر کې کار کوي هدف مې ایمل پسرلی دی او بی بی سی راډیو نړیواله راډیو ده او ټوله دنیا یې اوري. ستاسو په اجازه دا سمبول زه دته ډالۍ کوم. خان صاحب تاسو څه موده وړاندې په افغانستان کې واست او زما لپاره د ویاړ ځای دی او هغوی ته مې هم په هغه پیغام کې چې تاسو په ویاړ غونډه جوړه سوې وه لیکلې وه چې
نو ننګرهار د ګلو هار بیا هم د مخه ستر موږ هلته د ده په ویاړ په کامه کې یوه ډېره شانداره غونډه جوړه کړې وه او زموږ ټولنې هلته پیغام ورلېږلی و ما چې د پوستې سرحد څه خبرې وکړلې راته ګرانه تمامېدل دا ستاسو په ویاړ د هغې غونډې تحفه ده او زه ستاسو په اجازه درته ورکوم صالح لکه چې دي د نامه او تخلص څخه پیدا دي څومره چې ته غواړې هغومره صالح عمر درته غواړم څومره چې ته غواړې هغومره صالح استعداد درته غواړم زه بیا په تکرار وایم د نه لیدو په حالت کې زه د ده سره په شناخت ویاړېدم ما ته د خوښۍ ځای و کله کله به مو ټوکې هم سره لیکلې دا چې د ده پر میز پروت وي هره لحظه چې ټوکې لیکلې باید په یاد یې وي چې بیا یې راغواړم او میک به بیا ټیټ وي درنو دوستانو یو ځل بیا تاسو ټولو ته د درناوي سر ټیټوم او ستاسو ټولو نه مننه کوم چې د پراخ حوصلې په لرلو سره مو 10 ساعته زموږ سره په دې علمي او ادبي غونډه کې برخه واخیستل او په دې هیله د کنفرانس د تالار دروازې په موقته توګه تړو چې نه یوازې په اروپا بلکې په افغانستان کې هم د دې جوګه سو چې خپل راتلونکی نسل وهڅوو ویې ویاړو او درناوی یې وکړو په هره اندازه چې موږ د دوی درناوی کوو په هره اندازه چې موږ دوی هڅوو په هره اندازه چې موږ دوی ستایو موږ خپله راتلونکې ستایو موږ د خپلې راتلونکي درناوی کوو او موږ به د یوې روښانه راتلونکي خاوندان یو مننه کور مو ودان خوش او ارام اوسئ